دا په ننګرهار ولایت کې د هندواڼو سږني حاصلات دي چې د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. دا بزګران د همدې ولایت د سمرخیلو د سیمې اوسیدونکي دي. دوی د سیند ها غاړې ته له لمر څرک سره سم د دې کښتۍ په وسیله وړي او بیا له خپلو باغونو څخه هندواڼې شکوي. دغه بزګران وایي چې وروستیو سیلابونو یې حاصلات زیانمن کړي، خو بیا هم سږني حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات او دوی ورڅخه خوښ دي. حاصلات الحمدلله بیخي ښه دي، د پخوا په څېر معنې او ډېر غټ بار پکې پروت دی په دې باغ کې، تاسو ته معلومیږي. او زمونږ داسې یو چې یو شپږ جربه ځمکه ده، تقریبا 15 خاور هم ترې بار کړه او اوس هم پکې 15-16 دوکچې پاتې دي. نو د دې نه هم هیله لرو انشاءالله چې امید دې لرو چې دې نه هم یو 2 خاوره بار کړو. دوی که څه هم له خپلو سږنیو حاصلاتو خوښ برېښي، خو د پلور په برخه کې یې د بازار له نشتوالي څخه سر ټکوي او زیاتوي چې حاصلات یې په ډېره ټیټه بیه بازار ته وړاندې کیږي. والله چې بازار خو فی الحال اوس ډېر کمزوری دی چې په 15 او 10 کې بس هندواڼه روانه ده، نو دا هیڅ واره نه کوي. پوه شولې؟ والله حاصلات دغه حاصلات دی چې سږکال دغه ډېر دی، خو بازار مزې نشته دی، بازار یې نشته دی. ارزانه ده، دا وجه ده. او موږ دا ګوره مزدوران هم پکې لګېدي دي، مصارف یې هم ډېر دی. په 15 روپۍ موټر پورې باسي، دلته چې حساب ته یې واړه هېڅ دغه نه پوره کوي، خپل مصارف هم نه پوره کوي. دغه بڼوال او بزګران له حکومت او نورو اړوندو ادارو څخه د کرنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي او وایي حکومت یې د حاصلاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. سږکال د هندواڼو حاصلات اوله کې چې هندواڼې نوې راوځي نرخونه یې ښه، خو بیا وروسته بازار کمزوری شي. نو موږ د هیواد د چارواکو نه دا غوښتنه ده چې د هندوانو حاصلات نورو هیوادونو ته هم تولید کړي چې زموږ هندوانې ښه فصلونه مو وکړي او بلکې ښه پیسې موږ ته وکړي. ورته مهال بیا د ننګرهار د کانال رئیس مولوي غلام رحمان کظیم له CGTN پښتو سره په خبرو کې وویل چې سږکال د دې ولایت د کانال پر نږدې 15,600 جریبه ځمکه باندې هندواڼې او خټکي کرل شوي دي او حاصلات یې هم د نورو کلونو په پرتله زیات دي. نوموړی زیاتوي چې دوی له بزګرانو سره هر راز مرستو ته چمتو دي او تر اوسه یې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې ترڅنګ په ګڼو برخو کې مرستې ورسره کړي دي. د کانال تولیدات لله الحمد د تیرو کلونو په نسبت سږکال ښه وو. غنم حاصلات هم الحمدلله په ښه انداز باندې شوي دي. د سره په څنګ کې مختلف تولیدات د کانال په ځمکو باندې کیږي چې اوس وخت کې دستي خټکي هندواڼې کیږي چې تقریبا 15,600 جریبه ځمکه یا څه د پاسه دا خټکي هندواڼې کرل شوي دي. شاید تاسو کتلي لله الحمد حاصلات سږکال ښه دي، نتیجه یې مثبت ده او هیوادوالو ته په مناسبو قیمتونو باندې عرضه کیږي. د فلحال دپاره زموږ دهقانان او چا چې دلته خټکي هندواڼې کرلي دي هغه هم الحمدلله خوشحاله دي. داسې ډېره منفي اثر په خټکیو هندواڼو باندې نشته او حاصلات یې ښه طرف ته روان دي. د یادونې وړ ده چې ننګرهار یو له هغه ولایتونو څخه دی چې ډېرې هندواڼې پکې کرل کیږي او بیا له همدې ولایت څخه د افغانستان نورو ولایتونو ته د پلور لپاره وړل کیږي. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، ننګرهار.